ډېر ځل داسې شوي چې په روغتون کې تشخیص کیږي چې یو کس مړ دی، خو څو دقیقې وروسته حتی څو ساعته وروسته ناڅاپه بیرته ژوندی شي. موږ اوس غواړو د داسې کسانو په اړه خبرې وکړو، هغه کسان چې مړه شوي او بیرته ژوندي شوي دي. په دې ځمکه کې چې موږ ژوند کوو، هر څه چې نړۍ ته راځي یوه ورځ باید له نړۍ ولاړ شي. که یو ګل وي چې ښایي یوه اونۍ عمر ولري، او که دغه شان لویه ونه وي چې 4000 کاله کېږي ولاړه ده. انسان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. یوه ورځ نړۍ ته راځي او یوه ورځ باید له نړۍ ولاړ شي. عموما انسانان د خپلو لویانو د مرګ له لارې له دې پدیدې سره اشنا کیږي. د نیا مرګ، د نیکه مرګ، له هغې وروسته د پلار او مور او همداسې مخته ځي. هیڅوک نشي کولی له دې برخلیک څخه وتښتي. لکه هغه متل چې وایي، هغه اوښ چې د هر چا د کور مخې ته ویده دی. انسانان کله چې یو له بل سره خبرې کوي، د خپل کوچنیوالي په اړه وایي، د ځوانۍ په اړه وایي چې چیرته لوی شوی دی، او همداسې مخکې ځي. خو کله چې پای ته رسیږي نور څه نه وایي او هڅه کوي چې پام ورته ونه کړي. مثلا ماشوم چې نړۍ ته راشي، جشن نیسي، د هغه لومړۍ کلیزه مهمه ګڼي او هڅه کوي چې هر کال کلیزه ولمانځي. د ماشومتوب نوې ځوانۍ او د ځوانۍ د دوره ډیره خوږه ده او ډېر یې خوښوو چې په اړه خبرې وکړو، خو هیڅ نه غواړو د پای په اړه خبرې وکړو، یعنی د مرګ په اړه. ویلي مو دي چې عموما لومړی ځل چې یو انسان له مرګ سره اشنا کیږي، هماغه د نیکه یا نیا مرګ ویني، او وروسته د مور او پلار مرګ ویني. یو ځوان ته دا کیدای شي لومړی ځل وي چې داسې احساس تجربه کړي، خو دا باید داسې نه وي. انسانان باید له پیل څخه له مرګ سره آشنا شي. کله چې له مرګ سره آشنا شي او په اړه یې پوه شي، ژوند یې اسانه کیږي. یو څه چې زموږ د ټولو په ژوند کې نشي مخنیوی کیدای، ولې ونه پیژنو، ولې ترې تېښته کوو؟ نو راځئ چې ویې پیژنو تر څو لږ تر لږه زموږ ژوند اسانه شي. یو څه چې موږ د مرګ په اړه ډېر ښه پوهیږو دا دی چې کله مرګ راشي هر څه پای ته رسیږي. لږ تر لږه دا هغه څه دي چې موږ یې وینو. موږ دا لیدلی دي کله چې یو څوک مري، زړه یې دریږي، ساه یې بنده شي، د بدن غړي یې یو په بل پسې کار پرېږدي، د پوستکي رنګ یې شین اوړي، او داسې احساس کوو چې هغه انسان چې موجود و نور نشته. لږ تر لږه په دې بدن کې نور هیڅ هم نشته. تر دې ځایه کیسه پیژنو، خو له دې وروسته نه پوهیږو چې څه کیږي. هر چا چې په دې اړه څه ویلي، د خپلو باورونو له مخې ویلي دي. عموما څوک چې مري بیرته نه راګرځي، خو په دې شرط چې رښتیا مړ شوی وي. ډېر ځل داسې شوي چې په روغتون کې تشخیص کیږي چې یو کس مړ دی، خو څو دقیقې وروسته حتی څو ساعته وروسته ناڅاپه بیرته ژوندی شي. موږ اوس غواړو د داسې کسانو په اړه خبرې وکړو، هغه کسان چې مړه شوي او بیرته ژوندي شوي دي. کله چې له بېلابېلو کسانو سره چې دا تجربې لرلې خبرې شوي، هغه کیسې چې دوی ویلي تقریبا سره ورته دي. تر ټولو مشهوره خبره دا ده چې د ژوند ټوله دوره دې د سترګو مخې ته لکه فلم تېرېږي. خو کله چې له هغوی د دې فلم د جزئیاتو په اړه پوښتنه کیږي، لکه دا چې واده دې په یاد دی، لومړی موټر دې په یاد دی، د لومړي ماشوم زیږون دې لیدلی، هیڅ یو یې نه یادوي. خو د ماشومتوب یوه ورځ چې بایسکل یې چلاوه، یا یوه ورځ چې ورځپاڼه یې لوستله، یا یوه پیشو چې په کوچنیوالي کې یې پیژندله، دا شیان یې لیدلي وي. یعنې کله چې پام کوئ داسې شیان وینئ چې په عادي ژوند کې ډېر نه یادیږي، ځکه ډېر مهم نه وي. که دې کیسو ته پام وکړو، داسې ښکاري چې کله مرو د ژوند ساده شیان وینو او مهمې برخې نه وینو. یو له هغو دلیلونو څخه چې انسانان له مرګه یریږي دا دی چې د یوازیتوب احساس ورکوي. ځینې فکر کوي انسان یوازې نړۍ ته راغلی او حتما یوازې به له نړۍ ولاړ شي. ځینې له همدې مړو شوو او بیا ژوندي شوو کسانو وایي چې کله مړ شو خپل یو نږدې کس مو ولید چې مخکې مړ شوی و، زموږ په تمه ولاړ و او غوښتل یې زموږ لاس ونیسي او له یوې لارې مو تیر کړي، هغه لاره چې پکې یوه رڼا لیدل کېده. په ټوله کې دا کیسې موږ ته ښیي چې هغه مرګونه چې دوی تجربه کړي هیڅکله یوازې نه وو. هغه څه چې دوی ویلي تقریبا سره ورته دي، خو موږ نشو ویلی چې دا فکرونه څنګه د دوی ذهن ته راغلي. آیا دوی فکر کاوه یا واقعا یوه لاره وه د جنت پر لور؟ نشو ویلی هو یا نه، او بحث پرې هم نشي کېدای. خو یو ګډ شی چې په دې مړو شویو او بیا ژوندي شویو کسانو کې و،
دا و چې د یوازیتوب احساس یې نه درلود. هیڅ یو یې د یوازیتوب یادونه نه ده کړې. ځینې خلک باور لري چې انسان روح لري او د مرګ په وخت دا روح له بدن څخه وځي. د هغو کسانو په اړه چې بیرته ژوندي کیږي وایي چې د مرګ وخت یې نه ورسېدلی او روح یې بیرته خپل بدن ته وګرځېده. له بده مرغه په علمي ډول روح تعریف کېدای نشي او هیڅ ډول یې ثبوت نشي کېدای. په نړۍ کې ډیر دینونه دي چې روح مني، خو له علمي لارې هیڅکله ثابتېدونکی نه دی. یو شمېر نور خلک هم شته چې مرګ یې په بله بڼه تجربه کړی او بیا ژوندي شوي، لکه د پیښو قربانیان یا هغه کسان چې ډیر درمل یې خوړلي وي. هغه کیسې چې دا ډول کسان وایي هم سره ورته دي. عموما وایي چې په امبولانس یا روغتون کې ډاکټران او نرسان ورباندې کار کوي او دوی له خپل بدن څخه بهر ولاړ وي او صحنه ګوري، یعنی لکه روح له بدن څخه وتلی وي او صحنه ګوري. بیا چې ژوندی شي ناڅاپه بیرته بدن ته راګرځي. کله چې دا کیسې اورو بېلابېل فکرونه راځي چې آیا انسان روح لري او که یوازې له اټومونو جوړ شوی. موږ ټولو داسې کسان پیژندلي چې مړه شوي خو هیڅ یو یې بیرته نه دی راګرځېدلی، نه یې روح راغلی نه بله نښه. هر څوک چې لاړ یعنی خدای په امان. انسانانو د خپل تاریخ په اوږدو کې د ځان لپاره بېلابېل دودونه جوړ کړي دي، معبدونه جوړ کړي او له خپلو مړو سره په بېلابېلو طریقو چلند کوي. ځینې مومیایي کوي، ځینې سوځوي، ځینې خاورو ته سپاري او ځینې د غره د پاسه ږدي چې مرغان یې وخوري. په هر حال په دې نړۍ کې زرګونه ډول کلتورونه شته او هر یو د مرګ په اړه خپل باورونه لري. ډیر دودونه وایي چې جنت او دوزخ شته، ډیر دینونه وایي جنت او دوزخ شته. هندوان وایي بیرته نړۍ ته راګرځو. د ازتکانو باورونه داسې دي چې یو لوی کتاب شته چې هر څه پکې یو شان وي، بلکې د هر چا لپاره توپیر لري. مثلا که یو جنګیالی د خپل وطن په لار کې ووژل شي، لویدیځ یا غربي جنت ته ځي. که یوه مور د زیږون پر وخت مړه شي، ختیځ یا شرقي جنت ته ځي. خو که یو انسان زوړ شي او د زړښت له امله مړ شي، مستقیم دوزخ ته ځي. البته دا د ازتکانو باور دی. په یو ډول دا باورونه خلک هڅوي چې که جنت ته تلل غواړئ جګړه وکړئ او په ځوانۍ کې ووژل شئ. مرګ د هغه چا لپاره چې مري هیڅ غم نه لري، خو ټول غم د هغه د نږدې کسانو لپاره وي، ځکه چې بیا هیڅکله هغه کس نه ویني. دا ډیر دردناک دی چې پوهیږي نور به هغه کس ونه ویني او یوازې نوم او یاد پاتې کیږي. هغه هم تر یوې مودې وروسته ورو ورو هېرېږي. په هر حال هر څه چې وکړو ځمکه خپل حرکت ته دوام ورکوي او موږ د خپل عمر پای ته رسیږو. مخکې او شاته لري خو له منځه تګ نه لري. هڅه وکړئ ښه ژوند وکړئ، ښه انسان اوسئ او ښه عمل وکړئ، همدا کافي ده د ټولو لپاره د روغتیا او د عزتمند اوږد عمر په هیله.